راشد ښکلا او پسرلی وطنا ای جنتی وطنا. تیر لمریز کال کې د بغلان برېښنا تولیدي فابریکې کې له ټاکلې کچې زیاته برېښنا تولید شوې ده. د بغلان برېښنا تولید فابریکه چې له 14 لسیزو وړاندې جوړه شوې اوس هم په هماغه کچه د 3 توربینونو له لارې برېښنا تولیدوي او د ځایي شبکو له لارې پیرودونکو ته ویشل کیږي. د دې تولیدي فابریکې مسؤلین وایي چې د تجهیزاتو پر وخت رغونه او د اوبو ضایع کېدو ستونزې حل له لارې په دې توانېدلي چې د بغلان برېښنا تولید فابریکې څخه تیر 1403 لمریز کال کې له 11,000 میگاواټه پر ساعت ټاکلې کچې څخه شاوخوا 10,000 میگاواټه زیاته برېښنا ترلاسه کړي. امسال با خوب بودن فصل آب و فعال بودن اگریگات ها توربینای ما به طور منظم نورمال فعال چالان بودن. ما تقریبا حدود 26 میلیون بالاتر از 26 میلیون کیلووات برق تولید داشتیم. تقریبا 9 میلیون کیلووات حدود بالاتر از او ما از پلان داده شده بالاتر بود. د افغانستان برېښنا شرکت رهبری هیواد کې د کورني تولید پراختیا هڅو سربیره شته کورنیو تولیدي فابریکو ته ځانګړې پاملرنه کوي چې دې سره د تولید کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د بغلان برېښنا تولید فابریکې مسؤلینو په وینا چې تیر لمریز کال کې د دې فابریکې ګڼې برخې په خپله د روزل شویو او تجربه لرونکو تخنیکي کارکوونکو پر مټ بیا رغولي او اوس د دوی ځایي تخنیکي کارکوونکي په خپله د تخنیکی سمونو وړتیا لري. کل حفظ مراقبتش، تجهیزات، ترمیمات، ساختن بعض نتوبولت ها، ساختن بیرنگ ها، ریخت بیرنگ ها، ساخت تمام سیستم ها کلش در خود فابریکه بغلان در موجه تکمیل میشه، کارم نصب میشه، سنترسازی هم در میجه میشه. د برېښنا کورني تولید پراختیا د افغانستان برېښنا شرکت رهبری لپاره ستر لومړیتوب دی چې په همدې موخه موده وړاندې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر له ملي او نړیوالو پانګوالو سره د نږدې 229 میگاواټه برېښنا تولید پروژو تړونونه لاسلیک کړل. اصل بچی دفاع اخلاص خدمت کوي وطن